اخترمون نگمرغ و هموطنان عزیز ما خیلی خوش آمدین. ادامه برنامه عید خورشید هست. خوشبختانه ما جمع از همکارا را داریم در این بخش و میخوایم که صحبت های ایدانه داشته باشیم. کسایی که همیشه جدی هستن و در خبر زود این خبر میخوانن و یک بار لبخند نمیزنن. حالا قهر نشن بگن که سحر گفت که ما هیچ لبخند نمیزنیم، گرچه بیرون از بخش خبری چنین نیستن، میتونه فضای صمیمانه‌ای داریم با هم دیگه و میخوایم براتون معرفی بکنیم. جناب ذبیح الله دوراندیش اینا گزارشگر هستن، گزارشگر ارشد در بخش خبری و همچنان جناب سمیع الله امینی اینا در بخش خبر هستن. همگیتون با چهرهشون آشنا هستن و همچنان کامران امیری هم که چند لحظه پیش خبرهای ساعت 11 را تقدیم شما عزیزان کرد و صحبت‌های ایدانه با همکاران عزیز ما. خسته نباشین، خیلی خوش آمدین، عیدتان مبارک. سلام باشید. شما آغاز می‌کنید. بله، لکه څنګه چې زما همکار یادونه وکړه نو دوی هغه څه نه دي لکه څنګه چې په خبرو کې نن به وګورئ دوی نور هنرونه هم لري. درندیش صاحب سلام. سلام، خسته نباشین. ما در نخست عید سعید فطر به شما و تمام همکاران ما در بخش خبر و بیرون از خبر و در کل در تلویزیون خورشید کار میکنن تبریک میگم. زنده باشین. به تمام هموطنان عزیز ما که در افغانستان و در بیرون از افغانستان هستن تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم عید بسیار به خوبی و خوشی سپری بکنن. هرچند در این روزهای خیلی خوشحال هستم که الحمدلله هیچ گونه حادثه در افغانستان نیست و امیدوار هستم که همین گونه تا آخر ادامه پیدا شما هم کمی راحت هستین در رو؟ بسیار راحت هستم. بله، خیلی خوش آمدین. امینی صاحب نه باورو چې سمیع امینی هم روغبړو کې لیدرانو لیدونکو سره په لومړي سر کې خو تاسو دواړو ته د اختر مبارکي وایم. ډېره جالبه ده درنو لیدونکو چې دغه دوه ناطقان ستاسو دلته ګورئ، دوی سره موږ همدا اوس همدا یو 15 دقیقې مخکې د اختر مبارکي وکړه او د ټولو تخنیکي همکارانو نه ډېره مننه چې تر اوسه دغه اختریز پروګرام تاسو ته برابروي او د اما جان دلاور نه مننه چې موږ ته دغه خبرونه که برنامه راکړه سو تاسو سره اوسیدیم. شما هم لطف کردین در برنامه تشریف آوردین با این همه مصروفیت هایی که دارین، به خاطر که در بخش تهیه کردن خبرها هم سمیع جان سهم دارن و همچنان کامران جان. خودتان هم خیلی خوش آمدین. عیدتان مبارک، روزه نماز قبول. سلامت باشین. سلام بر شما و رحمت جان، عیدتان مبارک، اختر مبارک. زم په خپل نوبت سره تاسو د ښایسته خپرونې د لارې ټولې وادوالو ته د کوچني اختر د رسېدو له امله مبارکي وایم په دې هیله چې دغه اختر د خوښۍ، خوشحالۍ او په هېواد کې د سولې د ټینګښت لامل سي. لکه څنګه چې د سولې دپاره ډېر ستر ګام هم پورته سوی او د 3 ورځو لپاره چې کوم اعلان سوی، خدای دې وکړي چې دا لړۍ دوام پیدا کړي او له دې وروسته د دې ناخوالو نه هېوادوال ټول په امان ان شاء الله. نو دوستانو ما مخکې له خپل همکارانو سره لږې ټوکې وکړې مال چې په اوسنۍ خپرونو کې به تاسو یو متفاوت کار کوئ چې هغه به له خبرونو متفاوت وي. که دوی را سره هم نظر وي، څنګه هم نظر یاستئ که نه؟ احتیاط وکړو همکارا بیارین. امینی صاحب سخت وارخطا شو. هغه ټوکې وي، خبره اسانه ده. کامران صاحب په خبرونو کې به همغه ځینې به پیل کړو. د خبر په څنګ کې یوه ډېره مهمه برخه ده، کله ناکله داسې مهمې حادثې وي. لکه یو ورځ زه په دفتر کې روان وم که نه، نو کوم د خبر د برخې همکاران کوم څوک مې مخته راغلل، زه په منډه روان وم. ما ورته ویل چې کومه خبره مې وکړه، وای چی گپ است؟ ما هم دست په ټوکې وم انتحاري شده، وای دا کجا منډه کړه که نه چې کامرا واخلي هر شی. نو ستاسو کار هم دغه برخه ده او ډېره مهمه برخه ده. د خبر په څنګ کې له کامران جان څخه پوښتنه کوو چې هغه تر ټولو په زړه پورې یا جالبه خاطره چې تر اوسه لري هغه به کومه وي چې خبر پې لایف شوی وي، د ده پام نه یا هم خپل تصویر ته پام شوی نه، هغه کومه خاطره ده چې تر ننه ته ډېر خنده ولري؟ همیشه همین اتفاقات رخ میده. بله. خاطرې فکر کوم ډېرې زیاتې وي په لایف خبر کې. ځکه د سره مخکې مې یو څه ورسره مخکې مې د سره یو څه یاده کړه چې تر ټولو هغه اپډیټ خاطره مې چې وه د لایف خبر نه، نو هغه نن وه. ځکه ډېر وخت کېږي چې په دې لایف خبرو کې له ډېرو خاطرو سره سړی مخ کېږي. ځینې وخت تېروتنه کېږي یا ځینې وخت کې په لایف خبر کې یو څه ستونزه راپېښېږي یا بل شی کېږي چې خاطرې پاتې کېږي. نو نن تر ټولو چې ما ته جالبه وه، د موږ فکر کوم د دې پاس سټډیو هغه ایسي خرابه سوې او دومره ګرم ده چې دا اوس لاړ سي، فکر نه کوم که 15 منټه په دلته ګزاره وکړي. زه دا اوس 11 بجو خبر ته چې تللی وم
نو وی سی تقریبا د سهار نه بنده ده بیخي ګرم د لکه حمام غوندې او خبر ته ناس خبر لا شروع نو چې خوله را باندې را خبر مینس کې د درې خبره مې چې ویلې نوې در باندې غوږ په لایو کې خبرې لګوزند ماته چې راکوي ته پوکو هغه ما لا سم داس مې کش مکمل ټول را باندې ډېر جالب وو په لایو کې راته چې راکوي یا خوله پاکه ډېر ښه. بله این گیمی هست که میخوایم با شما بازی بکنیم. در موردش کمی براتون میگم. پرسش هایی که میشه شما باید آنن بدون ای که به طرف استیکرها ببینین جواب بدین. صحبت نمیکنین، فقط توسط ای بله یا نه خیر. کوتاه، خیلی زیاد کوتاه میگین بس. گفتن همیشه البته با این نشان میدید و میخوایم که در این گیم رحمت کامران خودت میتونی از استفاده بکنی. مهمان شام. خب تا چند لحظه قدرت میکنم مهمان باش. دورندش یکی از سوالای قبل از گیم آغاز کنیم. شما از داشتین که مردم از شما چی میخواه؟ استعفا. چی بود هم سوال تا مستقیم چرا رفتن تا استعفا؟ کدامش شما سعی کنم کدامش شما میگن. خب بیاد توی بخش ادامه بدیم. خب این سوال بود نه ده پختن آواز آن تیر بیسته واری چی لگه سم تشویق کو. این بخش قسمی هست که مثلا میگه که ازدواج کردین سوال میکنه شما رحمت جان خودت مهمان هستی فعلا. مهمان ها زیاد گپ نمیزنن اول. خواهی نفرق مشخص میشم روی که صحبت میکنیم یا جمعی هست؟ پرسشی که گفت همیشه هر چهارتان اما تا آنن توسط امی استیکرها بر ما جوابش میدین. مثلا هر سوالی که من کردم آغاز میکنیم. شما آماده هستین؟ صحبت صورت نمیگیره، متوجه استیکرهایتون فقط باشین. آماده هستی رحمت؟ اما تو بعد سیل حالا پیش از سوالی را باید بله بگیریم. جواب فقط با امینا داده میشه. من پرسش میپرسم فعلا دیگه این رقم فقط اموده بله یا نه خیر. پس طرفش نبینین زیاد که باز آماده میباشین. خب که خدا ذهن مامان کی طرف نخیر است طرف بله. گاهی در دفتر جنگ کردین؟ 3 نفر بله. کامران نکرده جنگ؟ امروی آریان خبر دارم خوب جنگ میکنی. این جنگ کامران میکنه. خیلی حتما سوال بعدی. خب بپردازیم به سوال بعدی. ورزشکار هستی؟ کل اگه نخری یک کامران معلوم میشه نام خدا ورزشکار است. کامران نکل شب برعکس میگه. برعکس وایله که توله. من گفتین گپ نزنی فقط بله نخیر دیگه علما ایده. تو ورزشکار هستی میگی بله. بهتر میگی تو جنگ کردی میگی نخیر. در حالی که ما زیاد جنگ کردیم. نه شوخی است. خب سوال بعدی. هر چهارتون ماچتون به من میتین؟ چطور 3 نفر نخیر آقای زمین سپاسگزار خیلی خوب بازی کردن اما در وقت آخر دیگه دل مرا شکستاندین. بله ډیره زیاته مننه کوم خپل خواږو همکارانو څخه دا زما هغه همکاران دي چې د خبر په څنګه کې شپه ورځ زیار باسي او دا هغه سری دي چې د خبر د برخې ټول زحمت ډیره وخت زما د همکاران باسي. ډیره زیاته مننه کوم تاسو څخه هغه څه چې موږ له تاسو څخه پوښتنې وکړې ډیره چې موږ د ټوکو په ډول له تاسو څخه پوښتنې وکړې. موږ له داسې ډول پوښتنو سره بلد یو. تاسو سیاسي سری هستئ کېدای شي چې هیله لرم چې تاسو خفه شوي نه اوسئ. دوراندیش صاحب تشکر از شما که لطف کردین. سلامت باشین، بخیر باشین. یک بار دیگه بیشتر دوست دارم که افغانستان در صلح و امنیت زندگی بکنن. یادم است که اما حمله انتحاری که در وزارت امور داخلی پیشین اتفاق افتاده بود که در او حادثه بیش از صدها نفر از هموطنان ما شهید و زخمی شده بودند. یک روز بعدش نهادهای امنیتی یک نشست خبری را برگزار کرد. تصادفاً پیش از اینکه ما به این نشست امنیتی بریم، نشست خبری مقامات ارشد امنیتی، با خانواده سر زدیم، با مادری که یک از فرزنداش در این حمله انتحاری از دست داده بود. خیلی عصبانی بود و من اونجا خیلی زیاد واقعا متاثر شدم که هر روز چرا ما کشته و زخمی میتیم. و در کل خبرنگارا از اینکه پوشش رویدادهای غم انگیز به تصویر میکشونن، من شخصا خودم زیاد ناراحت میشم. به جای که ما بیایم به گزارش‌های بپردازیم که از وضعیت بهبود و زندگی مردم افغانستان باشه،
متاسفانه به رویدادهای میریم و گزارش‌های را به تصویر میکشانیم که اصلا ما خودم علاقمندش نیستم، اما جامعه افغانستان است و مجبور هستیم که باید خبررسانی بکنیم و حقایق و همگی برسانیم بر کسایی که باید بفهمن در مورد کشورشون، در مورد حقایق. لطف کردین در برنامه تشریف آوردین. همیشه صدایتان رسا باشه. همتون پیروز و موفق باشید. یا خبره زه وکم د وخت سرجان ویل چې دا خلک ډیر سیاسي دي او ډیر جدي دي، نه موږ عادي ژوند هم لرو او دغه فرصت نه په استفاده ټول هیوادوال ته د اختر مبارکي وایم، په ځانګړې توګه خپل خپلوان ته د اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې دغه مسایل موږ دلته درک کړي. موږ درې ورځې په دفتر کې یو چې خفه نه سي او هڅه کوو چې خدمت یې ورسیږو او په څنګ کې د اوربند سخت ملاتړي یو په دغه د تېرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې داسې پېښه نه ده چې څوک ودردېږي او هیله مو همدا ده چې که 3 ورځې اوربند کېدلی شي نو 10 کاله هم اوربند کېدلی شي، 3 پیړۍ هم اوربند کېدلی شي او د دواړو خوا نه مو دا هیله ده چې دغه اوربند باندې قایم پاتې شي او فکر کوم چې یو څه خبرې پیل شوي دي دواړو لور ترمنځ تر هغو دغه اوربند ټینګ شي او تر دې وروسته هیڅ مجبوره نه شي، هیڅ میرمن سلامت باشین. کامران عزیز از خودت هم پیام خیلی کوتاهی میشنویم و شما را هم به خداوند پاک نیاز می‌سپارم. سلامت. در آخر ما هم یک بار دیگر به شما و تمام همکارا و از طریق شما به تمام بینندگان تلویزیون خورشید تبریک میگم او پرون ز رخصت ما چاته می چې لاسرسی اوس هغوی ته ورغلي او چاته چې نه ورغلي د دې کمرې د لارې نه هغوی ته د کوچني اختر مبارکي وایي او نن نوکري نو نسي کوي چې اکثر دوستان ته ورسو. بیا مو اختر مبارک. او دوستانو دغه کامران امیر چې ځان دومره عاجز بولي داسې دغه شیبه کې دومره عاجز هم نه دی. زه یو اعلان د همې ته او تر دمې وروسته راګرځو خپرونې. تر تاسو نه مننه.